چې کله مونږ دلته کې د بارنګ د پل راورسېدو چې کوم په سیند باندې تړلی شوی دی چې ډېر زیات اوږد او ډېر زیات ښکلي ځای کې دی. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن سار ټیم او ځان مې ښه ښکلی سینګار کړی، زما د بل پارټنر هم ځان توله کړی او ما ته ویل چې خېجه موټرسایکل ته نن د یو ښکلي او مزېدار ځای ته بوځمه. نو والله د دې لفظ اورېدلو سره زما د روح ډېر زیات خوشحاله شو، خو د دې ځای نه موټرسایکل له ډېر زیات سپیډ ورکو. ما ورته ویل یاره داسې چړ کوم ځای ته ځو چې ته دومره زیات تیز روان یې؟ هغه ما ته ویل بس ته ځان کلک که باقي پاتې بېغمه شه او زه وپوهه شه زما کار. ما ورته ویل بالکل صحیح ده. بس د هغه سره چې کله روان ومه نو د کوپر د انیر ته چې کله ورسېدلو نو ما ته اندازې مطابق پته ولګېده چې دی چېرته کې روان دی. خو دلته د غټ نیر ته راووتو چې علاقه ډېره زیاته ښکلې او ډېره زیاته شاندار او مزېداره ښکارېده. کله چې د کوټ منظري بابا د غرونو ته راورسېدو نو تاسو لیدی شئ د دې نه مخکې په دې زما ډېرې ولاګزې جوړې کړي چې دلته کې به زه کار له راتلمه. خو د دې ځای د موسم نه الله پاک مه خبره وه، ځکه چې څوک هم ترې خبر شوي دي نو هغه دې ځای نه بیا زړه نه کېږي. ډېر زیات ښکلی موسم دی او ډېر زیات مزېدار. دلته موږ د کوټ منظري بابا د کوټ چې کوم بازار دی هغې ته راورسېدلو. اوس د دې کوټ چې کوم مصور سیز دی نو هغې ته وایي غونځاخي چې په هغې باندې ما سپیشل ولاګز جوړې کړي دي او تاسو یې لیدلی شئ. اوس دا شاته کومه لار پاتې شو دغه منظري بابا ته ورغلی ده. موږ چې کوم راواوښتو نو دا سیده بارنګ ته تلې ده چې تاسو یې لارې لیدلی شئ. ماشاءالله هر طرف ته شنه غرونه او ډېر مزېدار ښکلي دي. نو اوس د دې ځای نه ما ته پته ولګېده چې زما دا ملګری روان دی بارنګ طرف ته، چې د بارنګ یو ښکلې او مزېدار علاقه ده. تاسو لیدلی شئ د ویډیو کې چې دا مخامخ کوم څومره غرونه ښکاري نو ډېر زیات شنه او ډېر زیات ښکلي دي. خو زه پکې ولې دومره خوشحاله وم هغه په دې وجه باندې چې زه ډېر زیات شینکۍ علاقه زما خوښوي. خو دلته موږ په موټرسایکل سفر وکړو، ډېر زیات تږي شوي وو. نو بس د دوکان ته ودرېدو، دلته هم 2 سټرنګان او څه بسکټ راواخیستل. بس چې لږ مخکې لاړو نو هلته ورته ښه په سور باندې کېناستو، بسکټ خوراک او شاته هم پسې سټرنګ ور اړول شروع کړل چې دا تندې راله مکمل د ختمېدو طرف ته روانه کړله. ځکه چې ډېر زیات تږي شو د موټرسایکل د سفر نه الله پاک وساته او بیا داسې په غرایز علاقه کې. نو د علاقې شینوالی دومره زیات و چې والله زما ورسره روح ډېر زیات خوشحاله شو. خو چې کله دلته کې د بارنګ د سیند ته راورسېدو نو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله د بارنګ دا سیند خو دې پېرې دونه زیات ډک نه دی، خو دا چې کله ډک راشي نو مکمل د غاړو سره وجنګېږي. خو راځئ نن د دغه پل د خیمه دا د بارنګ پل مخامخ راورسي چې کوم په سیند باندې تړلی شوی. د دې نه مخکې د دې ځای چې کوم دی نو په دې باندې زانګو لګېدل وه. خو د بارنګ دا خلک زما په دې وجه خوښ شو، ډېر مېلمهدوست خلک وو، ځکه چې موږ به د چا سره مو درېدو تپوس به هم د کول، لاره به هم ترې سیده کوله. نو د هر یو سړي به راته د چای او روټۍ ست کوو. خو دې پل ته تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزېدار پل دی. او سیند هم تاسو لیدی شئ مخامخ غرونه په منځ کې د یو ښکلي سیندري ورکوي. چې څوک هم راغلي په دې ځای ته نو هغوی په کمنټس کې ووایي او دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ. که څوک په چینل باندې نه وي نو چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر دې چې موږ بس خپل ځای ته ورنږدې کېدو ولو تاسو لوکیشن خو لیدلی شئ چې موږ اوس روانو د جلالي سر ته یا جلالي ټاپ ته. دا ماته پاته نشته دی، خو ځای په ځای ډېر ښکلي غرونه او ډېر زیات مزېدار ښکلي ځنګلي ګلونه وو. نو بس مونږ ویل چې یاره زمونږ ولاګ ډېر زیات اوږدېږي نو په دې ځای کې به چې کوم دی د خیره سره مونږ خپل ولاګس ختم کړو. ملاویږو پر روان ولاګ چې الله مو خوشحاله ساته. تھینک یو آل فرینډز.